د لوی خدای په پاک او سپېڅلي نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د آمو سیندیزې حوزې د تحکیماتو ریاست مسؤلین د بلخ ولایت په شورتېپې ولسوالۍ کې د یاد سیند پر غاړو د ډکو ایښودلو او په دغې ولسوالۍ کې د سیند د غاړو د استحکام خبر ورکوي. دوی وایي چې د دغې پروژې له پیله په دې خوا د نورو ورانیو د مخنیوي ترڅنګ یې څه باندې 3000 جریبه ځمکه بیرته په وچه بدله کړې ده او د آمو سیند د څپو د تخریب څخه یې خلاصه کړې ده. دا د بلخ ولایت د شورتېپې ولسوالۍ د هزار توقي د کلي یوه برخه ده چې څه کم یو کال مخکې د آمو سیند د څپو د لاندې او په سترګو نه لیدل کېده. د آمو سیند د غاړو د ټینګښت ریاست د تیر کال په دلوه میاشت کې د آمو سیند په غاړو کې د ډکو د ایښودلو بیړنۍ پروسه پیل کړه او تر 10 میاشتو وروسته یې څه د پاسه 3000 جریبه ځمکه د سیند له تخریب خلاصه کړه او د آمو سیند یې 2 کیلومتره شاته وګرځاوه. مخکې زه راغلم دا بازار په ختمېدو، اوس الحمدلله هغه زوړ بازار نه دېخوا بل بازار شروع شوی دی، خو دوکانونه جوړ شوي دي، کورونه ورځ په ورځ ترقي کړې ده، نور کورونه جوړیږي، ولی هغه خطر چې و هغه خطر ختم شوی دی. تقریبا در این منطقه ما 19 دکه ساختیم و یک دکه خاکی در بالا در قریه شهر ساختیم که طولش تقریبا 185 متر، عرضش 15 متر و عمقش 13 متر بود. با گذشت زمان شما شاهد این منطقه میبینین که تقریبا این منطقه از او کار که آغاز کردیم از او تا به اینجا تقریبا در حدود 2-2.5 کیلومتری طرفتر دریای آمو آمده. اگر این پروژه شروع نمیشد بسیار خانه ها، زمین های زراعتی، مسجد ها، مدرسه ها دریای آمو میبرد، تخریب میشد. حال فعلا الحمدلله همه مردم خوشحال هستند. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د آمو سیند په شاوخوا کې د بیړنیو ډکو د جوړولو کار تر اوسه بریالی بولي او له مسؤلینو غواړي چې د هغو سیمو ساتنه وکړي چې اوس وچې شوي دي او د آمو سیند له تخریب څخه خلاصې شوي دي. صدها جریب زمین سال قبل تخریب شده بود. فعلا شکر الحمدلله به فضل الهی تحکیمات اضطراری که شروع شدن ان شاء الله تعالی بعد دوباره به خشکی تبدیل شدن و به نفع افغانستان تبدیل شدن. طوری که این قسمت میبینین یک دریای کلان بود، تخریبات فوق‌العاده زیاد داشت، تقریبا چندین خانه را این قسمت تخریب کرده. شکر الحمدلله بعد از آمدن این کار کردن یک اضطراری کار کردن اینجا دکه انداختن. دولت مرکزی از حکومت محلی تقاضا داریم که بعد از بازسازی یا متوجه حفظ مراقبت اینمی دکه ها و جاهای آسیب پذیر باشن که امارت اسلامی به صدها هزار افغانی اینجا مصارف شده، اینمی تحکیمات شوه، باز حفظ و مراقبت هم شوه. د آمو سیند د څنډو د پیاوړتیا او ټینګښت کار 10 میاشتې وړاندې په بلخ، جوزجان، کندوز او تخار ولایتونو کې د انرژۍ او اوبو وزارت لخوا په بیړني ډول پیل شو او تر دې دمه یې د یاد سیند د څنډو اوسیدونکو ته د زیاتو زیانونو د مخنیوي ترڅنګ د دغه سیند په شاوخوا کې د هیواد لسګونه هکتاره خاوره له تخریب څخه خلاصه کړې ده. د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې د څه باندې 4 میلیونه افغانیو په لګښت یو روغتیایي مرکز پرانیستل شو. دغه روغتیایي مرکز د بلخ د عامې روغتیا ریاست له لورې د BDN دفتر په همکارۍ او د روغتیا نړیوال سازمان په مالي ملاتړ جوړ شوی. د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې د څه باندې 4 میلیونه افغانیو په لګښت یو روغتیایي مرکز پرانیستل شو. دغه روغتیایي مرکز د بلخ ولایت د عامې روغتیا له لورې د BDN دفتر په همکارۍ او د روغتیا نړیوال سازمان په مالي ملاتړ جوړ شوی چې د یادې ولسوالۍ شاوخوا 7 کلیو 15,000 کسانو ته به د واکسین، تغذیې، زیږون، مور او ماشوم او په نورو برخو کې به معیاري او وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دا یو کلینیک BHC چې 8 کسه پرسونل لري، اوناس او د ذکورو طبقه دواړه، چې په هغې کې د واکسین، تغذیې، OPD او د ولادت خانې ټولو سیستم پکښې جوړ دی. تماما اتویی که در این مرکز CS مطابق برای ساختار BPHS و پالیسی که وزارت محترم صحت آمده سطح مراکزی سب سنتر تطبیق میکنه ساخته شده. تماما خدمات رایگان است و نیازمندی هایی که مریضای سراپا هستند و مریضای ولادی کلش به شکل رایگان از طریق خود همین مرکزی فراهم میشه.
همدارنګه یو شمېر سیمه ییز مسؤلین او خلک د یاد روغتون په جوړېدو خوښ دي. دوی وایي چې په دې سره به یې روغتیایي ستونزې او اړتیاوې تر ډېره حل شي. دوی ډېر اصرار دا کوو چې دلته خدمت ورته وسي او دا صحي سیستم ورته جوړ سي چې همدلته په د خپل کلي او په خپل کور کې دوی ته دغه سیستم د صحت جوړ سي. نو الحمدلله چې جوړ سو. از این کلینیک ما بسیار راضی هستیم. خب این کلینیک برای ما بسیار خوب است. برادر جان یک نصف شب یک ضرورت پیدا میشه، ما مردم همینجا آمده میتونیم. خیلی مشکل بودیم. از اینجا میرفتیم این چاربلک در دولت آباد میرفتیم، تقریبا 1.5 ساعت راه دولت آباد از ایستو تقریبا 1 ساعت راه چاربلک همینجا میرفتیم. حالا این کلینیک شد نام خدا خیلی ما مردم راحت شدیم. د یادونې وړ ده چې دغه فرعي روغتیایي مرکز 7 معیاري خونې او 8 کسه نارینه او ښځینه پرسونه لري چې په جلا جلا برخو کې به خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د روان کال له پیله تر اوسه د بلخ ولایت څخه باندې 6.5 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشل شوي دي. د بلخ ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې دوی د یو شمېر مؤسسو په همکارۍ بزګرانو ته د لومړنیو کرنیزو توکو د ویشلو ترڅنګ هغوی ته د ظرفیت لوړونې بېلابېل پروګرامونه هم په لاره اچولي دي. د بلخ ولایت د کرنې رئیس وایي د کروندګرو د ملاتړ او هڅونې په موخه د روان کال له پیل راهیسه تر اوسه پورې د یو شمېر بنسټونو په همکارۍ د بلخ ولایت 13,596 بزګرانو ته یوه بورۍ اصلاح شوي غنم او 2 بوجۍ تور او سپین کیمیاوي سرې ویشلي دي. 36,596 دهقان ما کد دادیم. در هر دهقان یک بوجه کد سفید و سیاه، یک بوجه گندم توزیع شده است. تا فعلا از طریق مؤسسات که اکشنید باشد دیگه مؤسسات هم همکار هست که این تمویل کننده ایفیو هست. همدارنګه ښاغلي خالد په 1402 کال کې پر څه باندې 1200 بزګرانو ته د زعفران د کښت د وسایلو ویش خبر ورکړ او زیاته کړه چې د بلخ ولایت د کرنې ریاست د بزګرانو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د تخنیکی او مالی ملاتړ ترڅنګ پروګرامونه هم پلي کړي دي. برای دهقانان ما اینجا مکتبی چی داریم، سیمینار دهنده داریم، هم وقت مدیرا در خدمتشان است و همچنین در سر مزارع هم مدیرای ما میره اونا رو راهنمایی میکنه. د یادونې وړ ده چې د شته شمیرو له مخې په بلخ ولایت کې شاوخوا 15,000 هکتاره خړوبه ځمکه د کروندګرو لخوا د کرنې لپاره کارول کیږي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا مو العمل ښه وخت.